د دغه پردې تر شا یو غټه خبر ده. څه ده؟ السلام علیکم. دغه کور چې تاسو وینئ الحمدلله یو خور ده چې 2 زامن دي. مشره دوی تقریبا زلمی ګوټی دی او پوهېږې چې د هغه زړه تکلیف دی. دا اوس چې ما وکته 3 خبرې چوکې د 3 قدمه کېدي زیاتې عجز غلی کښېني. هغه د غټ چې کوم د زړه پیپونه دي هغه یو بل سره داسې وصل دي او هغه په منځ کې یو بل سره سوري دي. ډېرې ګرځولی. البته خپل پلار یې وفات دی، یتیم دی. ماما یې چې خپله غریب دی، خپله اقتصادي وضعیت یې جوړ نه دی، هغه ډېر ګرځولی دی. او الله تعالی دې ماما ته ورته خیر و برکت ورکړي. دغه خورکۍ په بل ځای کې واده وه، دې ورته د خپله ځمکه ورکړه او الحمدلله قمر بنسټ ورته دغه کور جوړ کړه. ډېره غټه خبر سوه. د دې مورکۍ 2 زامن دي، یو دغه مریض او یو تقریبا نصف په اندازه د 7 کالو دی او 2 لورګانې دي. دومره سختو حالاتو کې ژوند کړی دی، خو لله الحمد هغه ستاسو مرسته ده د قمر بنسټ د ملګرو د ټیم هڅې کوشش دی چې نن الله تعالی د دغسې ښایسته د یو پوخ کور خاوندان کړ. 2 اتاقه پکې دي، یو تشناب، یو اشپزخانه. نو دلته موږ د دې کور افتتاح لپاره راغلي وو. بیا دا خلک خو ډېر مخلصه دي، خصوصا د غریبان چې هغې ته الله کم زړه ورکړی. نو چې سم ورته وویلی چې نه بس کور کې څه تیار هغه به موږ سره خورئ. تاسو څه کېږي داخل؟ نه دا د ترور ده. ترول دا لږ څو کلن دی چې دا مریض دی؟ 14 ته ونیسه، لاس ونیسه. ونیسه خپل بدله خو باید. نو دا لږ پسې ډېر دغه نه دی، ډېر ناامیده نه دی، ډېر څه وایي؟ تاسو خو کېدای شي همزولی وي. ځواني ده نو لوبې کول غواړي، خدا غواړي ځواني غواړي. چېرته تاسو لوبې کوي دی راځي ودرېږي؟ راځي ودرېږي او دغه ځواني پسې کاڼي چې داسې وخت راغلی چې خبرې کړي نه امیدي او تاسو مور طبیعت خراب شوی. هو همدغه شان کوي. څه یې ویلي کومه ورځ؟ همدغه شان دا غواړي چې کرکټ وکړي، ښه ژوند ولري، ښه کور ولري. کور خو الحمدلله وشو. همدغسې نور یې علم ډېرې لکه دا باید ښه مکتب ووایي، ښې زده کړې. مکتب ته نه شي تللی؟ شي تللی خو څه په وس وس ځي. مکتب وایي ډېر لرې دی. وایي ورځي په هفته کې به یې ورځ 2 ورځې زیات خو نه شي تللی. همداسې 2 ورځې ځي. ښه او پروت دی. ښه السلام علیکم. السلام علیکم. ښه راځه نو ډاکټر صاحب راځه. نو ډوډۍ تیاره کړې، راځه کښېنه. غواړم داسې کورونه او موږ د کونډو یتیمانو خویندو ته جوړ کړو. هېواد مو ډک دی. وټساپ نمبر شته، آنلاین مرستو لپاره لینکونه هم شته. راځئ په دې سپېڅلي کاروان کې سره برخه واخلو. ښه وخت.